کنه شي. مولانا صاحب رښتیا به وایي نن د جمعې ورځ تېره شوله په قامي مسله دې بحث کړی دی. ته چې په دغه منبر ناسې د قام د ځوان او د قام د بچي لپاره دې خبره کړې ده. حقوق العباد له دې څومره ټچ ورکړی دی. تا زما پلار ته ویلي دي چې زما خور واده ده او هغه له ځمکه ورکول پکار دي ځکه چې هغه د غربت ژوند تیروي. ویلي دي ورته زما ترور واده شوی. تاسو ډېر هم وایي چې موږ ډمان نه یو، خو اصل کې علماو په دې ډمتوب باندې خبره کړې ده، په رباب باندې، په ډولکي باندې. نو د هغې نه تاسو چې کوم دی اوس هایپر شوي او اوس په ځان پوهېږي چې موږ څه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عارف الله جان او تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل. دا ویډیو تاسو کته دا هغه هلک دی چې تاسو به یو څو ورځې مخکې کتلي یو ویډیو جوړه کړې وه او سلګ په یو زه به دا ویم چې د هغې نه ورته شهرت میلاو شو او دوی اوس د خپل شهرت غلط استعمال کوي او هر څه یې پرېښودل. د هسپتال انتظامیه پرېښوده، د یونیورسټۍ انتظامیه پرېښوده او زمونږ د دې ملک یو داسې طبقه چې هغوی د هېڅ چا په کار کې کار نه ساتي او د ټول نه مظلومه طبقه ده چې علماء کرام دي او په هغې باندې تنقید شروع کړ. یقین وکړئ که پاکستان کې د ټول نه زیات د دهشتګردۍ څوک مخامخ شوي نو هغه د علماء کرام دي او دا طلبه کرام دي. د باجوړ په مدرسه کې طلبه کرام شهیدان شو. دغه شانتي نورو مدرسو باندې ډرون حملې وشوې، بمبارۍ وشوې، طلبه پکې شهیدان شو. په کراچۍ کې زمونږ په زرګونه علما شهیدان شو د ټارګټ کلینګ د وجې نه. زمونږ شیخ حسن جان صاحب باندې چې کوم دی هغې باندې اټیک وشو، هغې چې کوم دی شهید کړي شو. زمونږ سمیع الحق صاحب شهید کړي شو. په هغې باندې هېڅ چا خبره ونه کړه. خو چې دا لږ شهرت ورته میلاویږي او ځان مشهورول غواړي نو بس زر به علما ټارګټ کړي او په علماو باندې به ټارګټینګ شروع کړي. ولې چې دا ورته یو ډېره کمزورې طبقه ښکاري. هغوی چاله جواب نه ورکوي، هغوی چاته څه وایي نه. په دې وجه چې کوم دی هر یو کس راپسې او په علماو باندې تنقید کوي. دا علما ستړي شو چې راپاسې د امن دپاره کاوه اوچت کړی دی، علما اوچت کړی دی. که د احتجاج لروتی د ټول نه مخکې دا علما کرام روتی دي، په هر میدان کې دا علما کرام مخکې دي. نن یو د دوه ورځو شهرت اعلان دی حاصل کړی، په پردو مړو باندې په پردو شهیدانو باندې شهرت حاصل کړ او هغه اوس راپسې او په علماو باندې تنقید کوي چې تاسو د جمعو په بیان کې په دې باندې خبره نه ده کړې، حقوق العباد باندې خبره نه ده کړې، په دې باندې خبره نه ده کړې، په هغې باندې خبره نه ده کړې. پته نشته چې ته به چاته جمعې لمونځ له تللی مې او که نه ما ته خو څه وویم که داسې ښکاري لمونځګزاره د پیغمبر اسلام سنت دې کټ کړي، داسې ځان نه دی د هجړه شکل والا جوړ کړی دی او ته راپسې په علما کرامو باندې خبره کوي چې علما داسې علما سعودي په حقوق العباد باندې خبره نه کوي. علما خو ستړي شو. په هر روزانه په هر جمعات کې په هر جمعه کې علما کرام په حقوق العباد باندې خبره وکړي. د یقینو کا خطبه دومره پیری کړي چې خلکو ته یاد دي چې دا مولانا صاحب خو بدل خطبه دا بار کوي خو عمل په موته کې نشته. علما کرام غوستري شو د دهشتګردۍ خلاف غیرتی دي، د ګرانۍ خلاف غیرتی دي، په ملک د اسټابلیشمنت خلاف علما کرام جنگيږي. هر قسم حالات د علما کرام برداشت کول د ختم نبوت د پاره علما کرام قرباني ورکړي. خدا 2 روپو والا او دا 2 ټکو والا کسان را پسې او دا تنقید شروع کوي چې علما کار نه کوي او علما دا کوي، علما کوي. تاسو حیثیت سره تاسو د علماو نه تاسو کې الحمدلله علماء خپل ذمہواری سر ته رسول د ورسېږي. 95% علماء کرام چې کوم دي که هغه د هر عقیده سره تعلق ساتي، که هغه د هر مسلک سره تعلق ساتي، هغه خپل ډیوټي پوره کړی ده. خو خبره دا اصل کې تاسو باندې اور په دې لګېدلې چې دلته رباب په منځ کې راغی. اصل کې علماء کرام په ډمتوب باندې خبره کوي او تاسو باندې دا بده لګي چې دا علما ولې په ډمتوب باندې خبره کوي. ځکه چې تاسو قوم پرست جماعتونه تاسو خو وایي چې موږ ډمان یو او تاسو په خپل ځایونو کې په خپل حجرو کې دا ستاسو په حجرو کې دا چلیږي. هلته اجلاګان هم راځي، هلته ډمان هم راځي، هلته باجې هم راځي. عالم که په هر چا باندې هر چا سره اختلاف ساتي، په هر چا باندې خبره ګوته اوچتوي، خو چې په ډول او په رباب باندې ګوته اوچته کي که نه
نو بس بیا دا قام پرست جماعتونه راپاسي چې دا زمون کلچر دی او دا زمون پښتو دی او دا زمون دا دی او دا د امن نشان دی او دا تاسو ډیره مو چې مونږ دمان نه یو خاصل کې علماء په دې دمتوب باندې خبره کړې د براباب باندې په ډولکی باندې نو دا غي نه تاسو چې کم دی اوس هایپر شوی او اوس پسان پیګنه چې مونږ څه وکړو بس را پاسه اسانه خبره ده بس ځان ته موبایل کې د علماء پسې خبره شروع کا زبستا چیلنج در کوم چیلنج یو عالم سره ته صرف 2 منټه خبرې وکړو زبر تاسو منم کاغه په اصل علم باندې راغو په حقیقت باندې خبره شروع کړه 2 منټه مو سره خبره نشو 2 منټه خو ډېر ټیم ته سره 1 منټه هم نشي کولای خدا زمونږ علماء کرام دی الله ولا سمندر په شنزونه ور کړی دي چې هر څه وته وي څومره ظلم هم په کې هغه د خوینه او فمونه باسي دا الله ولا یو شان ور کړی دی ولا مولا دی علم ولا د عزت ور کړی دی دا علم دا د الله یو صفت دی العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام دا د نبیانو وارثان دي هغه خپل ذمہواری پیژندلې د خپل ذمہواری پوره کړې ده په دې باجوړ کې څومره علماء کرام شهیدان شو تر اوسه پورې بچا خبره کړې ده یقینو که یو کس په خبرم کولی شي خو چې یو عام کس وفات شي پاغه باندې بیا د ټول لپاسي علماء ته ګوتې تاسو نه راپاسه چې کله وته علماء وی چې راپاسه بدمنه خلاف د شتګردې خلاف ته یو شي خلاف د بل شي خلاف ظلم شروع دی بیا یو کس نه راپاسي که په علماء باندې سخت راشي یو کس سره نو درېږي خو شنن پتا باندې لګ معمولی سخت راغله نو بس د ټول نمخ کې دی مولا ټارګټ کا بس دا یو آسان ټارګټ دی چې بس ټارګټ کینو بس مولا ټارګټ کا لک سوچ وکې لک فکر وکې د قبر ته هم یو ورځ ورللی الته به حساب کتاب کې بیا به ته پته ولګي چې وسمرو بو کې تاسو